په نړیوال جام کې پرونی اوله لوبه وه چې افغانستان پوره 50 اورونه ولوبول چې واقعا د خوشحالۍ ځای و او دا کار یې د ستایلو وړ هم ده. او بیا انګلند ډېره زبردسته لوبه وکړله. زموږ مشکل په بالنګ کې دا و چې کله راشد خان وټکېده نو بیا ولې راوستل کېده. د ولسمشر نه هم مننه چې خپل قیمتي وخت یې کرکټ ته ورکړ. دا به ډېر کم مشران وي چې خپل ټیم سپورټ کړي، خصوصا په افغانستان کې. ملګرو د پرونۍ لوبې په هکله به لږ معلومات درکړم. د پښتون ټولو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ملګرو که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ ترڅو زموږ له هرې نوې ویډیو څخه خبر شئ. د انګلستان په منچسټر ډیره جالبه لوبه ترسره شوه. انګلستان د افغانستان په وړاندې د لوبې پچه وګټله او توپوهنه یې انتخاب کړه. انګلستان یو غوره پاړۍ ترسره کړه او افغانستان ته یې د 6 لوبغاړو په سوځېدو 398 منډې هدف ورکړ چې دا به د سږ کال نړیوال جام کې ډیر لوړ او لوی هدف وي. وینس 26، برسټو 90، روټ 88، موین علي 11 او ایون مورګن 148 منډې وکړې چې 18 شپږیزې په اننګ کې شاملې وې. د افغانستان لپاره دولت زادران او ګلبدین نایب 3 وکټې ترلاسه کړې، خو راشد خان په 9 اورونو کې 110 منډې ورکړې او هیڅ وکټ یې ترلاسه نه کړه. همدارنګه محمد نبي په 9 اوره کې 80 منډې ورکړې او وکټ یې ترلاسه نه کړه. افغان توپوونکو د انګلستان د 398 منډو هدف په تعقیب وکولی شو چې په پوره 50 اورونو کې د 8 لوبغاړو په سوځېدو 248 منډې وکړې. رحمت شاه 26، حشمت شاهدي 4 او اصغر افغان 44 منډې وکړې. انګلندي توپ اچوونکو کې جوفرا آرچر او عادل راشد 3 وکټې ترلاسه کړې او مارک ووډ 2 وکټې ترلاسه کړې. انګلستان وکولی شوله چې د 150 منډو په توپیر افغانستان ته ماتې ورکړي. افغان لوبډلې په روان نړیوال جام کې په لومړي ځل 50 اورونو ولوبول او انګلندي لوبډلمشر ایون مورګن د لوبې غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د افغانستان او انګلستان لوبې ته افغان ولسمشر هم ورغلی و چې په ډیر تشویق سره یې راتګ ولمانځل شو. افغانستان به بله لوبه راتلونکې شنبې ورځ د هندوستان سره ولري.